د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې د نن ورځ لاندو مهمو وروستیو خبرونو ته قریشي وايي پوځي حل لاره نشته افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ته اندېښمن یو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا له افغان سولې د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې هیواد یې د هغه حکومت ملاتړ نه کوي چې د زور له لارې واک ته رسیږي نوموړي څرګنده کړې چې افغان بحران پوځي حل نه لري او دوی د هر هغه حکومت ملاتړي دي چې د افغانانو په خوښه رامنځته کیږي د پاکستان دولتي راډیو د قریشي له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچه اندېښمن کړي او په خبره یې په دغه هیواد کې روان تاوتریخوالی د ټولو سیمې ثبات ګواښي د راپور له مخې قریشي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې په تړاو ترسره شوې لیدنه کې کړې دي بل لور ته هند وایي افغانستان کې د سولې راتګ لپاره ورباندې اړین دی د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لږکیو او د مدني فعالانو پر وړاندې د بریدونو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره ورباندې اړین دی نوموړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خبرو کې ویلي چې هند په افغانستان کې د واقعي سیاسي تفاهم لپاره د هرې حادثې هرکلی کوي نوموړي په غیر مستقیم ډول پر پاکستان ګزار کړی او څرګنده کړې ده چې په هیڅ صورت به له دې وروسته د پولې له پورې غاړې ترهګر ونه زغمل شي جشنکر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو سربیره په تاوتریخوالي کې نه یوازې دا چې کموالی نه ده راغلی بلکې ډیر شوی هم دی چې د چارې دوی د افغان سولې لپاره پر روانو هڅو بې باوره کړي دي یو پی ای وايي افغانستان امریکا د ویتنام په برخلیک اخته کړه یونایټډ پریس انټرنیشنل وايي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په دې معنا دي چې دغه هیواد د افغان جګړه کې ماتې خوړلې ده او د ویتنام له برخلیک سره مخ ده د سرچینې په خبره امریکا په افغان جګړه کې د بری لپاره تر ټولو ښې ستراتیژۍ ته اړتیا لرله نه شاتګ ته د غیر رسنۍ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې او زیاته کړې ده چې امریکا په ویتنام کې هم د ځینې هیوادونو د مداخلې په صورت کې ماتې وخوړه او افغانستان کې هم لیکنه کې وړاندې راغلي چې له 12 کلونو وروسته امریکا له 58,000 پرسونل سره او د بشمیره ویتنامي وګړو له وژل کېدو وروسته په 1940 کال کې خپل وروستۍ چورلکه له سایګون څخه چې د ماتې زړه بوږنونکی انځور و پورته کړه او هغه ځای پرېښود د افغانستان هم همداسې پرېږدي او وځي طالبانو د دریو ولسوالیو نیولو ادعا کوي روزګان کې خلکو د حکومت ملاتړ اعلان کړی طالبان لوګر غزنی او فاریاب کې د دریو ولسوالیو د نیولو او حکومت په دایکندي کې د طالبانو لاسته د لوېدلې سیمې د بیرته خپلولو ادعا کوي طالبان د غزنی قرهباغ د فاریاب ګریزوان او روزګان چرچینو ولسوالیو د نیولو خبره کوي د روزګان د والي دفتر وايي د نظامی کمیسیون د پریکړې له مخې چرچینیو ولسوالۍ کې د ملي اردو پوځ کوټ یې د مرکز ترینکوټ ته لیږدولی دی د نورو ولسوالیو په هکله حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي خو یوازې د غزني د قرهباغ اوسیدونکو بي بي سي ته منلې چې پر ولسوالۍ طالبان واکمن شوي دي له بله خوا له ننګرهار رپوټونه وایي چې د پوځ درېیمې لوا درستیزوال ډګروال نورجان د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې وژل شوی دی د ننګرهار د والي بیان د هغه وژل کېدل تایید کړي خو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک کړي ډګروال نورجان په شیرزاد او حصارک ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې و روزګان کې د حکومت د ملاتړ اعلان په دا مهال د روزګان مرکز ترینکوټ کې سلګونه کسان د وسلوالو طالبانو پر وړاندې وسلوال شوي او د حکومت ملاتړ اعلان کړی د روزګان د والي دفتر یوه اعلامیه کې وایي چې په مرکز ترینکوټ کې سلګونو خلکو په داوطلبانه توګه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړې او د طالب ډلې پر ضد راپورته شوي دي د دې اعلامیې له مخې په دغه ولسي پاڅون کې سلګونه دیني عالمان قومي مخور او ځوانان راټول دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت له اوسني نظام د کلک ملاتړ ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد اوسنی اسلامي نظام وران کړي او پر ځای خپل استبدادي غلام او باطل حکومت جوړ کړي د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران وایي افغانستان کې وروستۍ ناامني ټوله سیمه اغېزمنولی شي د قزاقستان او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان پر روانو وضعیت خبرې کړې دي
د راپورونو له مخې دواړو لورو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ جګړې د جدي اندېښنې وړ بللې دي او په خبره کې وضعیت همداسې روان وي نو د دغه ولایتونو ناامني د ټولو سیمو پر وضعیت منفي تاثیر کولی شي. راغلل دوستم وایي پلار مې افغانستان ته راورسېد، د جګړې ډګر ته ځي. په داسې حال کې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو ځانګړې توګه شمال کې د طالبانو پر ضد د مالیشه جوړونې بهیر روان دی، د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لور راغلل دوستم ویلي چې پلار یې له بهر څخه کابل ته راستون شوی او ټاکل شوې ده چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خپلو خلکو ترڅنګ د طالب وسلوالو پر ضد د جګړې ډګر ته لاړ شي. هغې زیاته کړې چې دوستم د اقیانې بندر له لارې افغانستان ته راغلی دی او ژر به د جګړې ډګر ته ودانګي. دا خبر وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د عطا محمد نور او محمد محقق په ګډون د پخواني ټوپک سالارانو قوماندانان شمال کې راټول شوي او د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان کړی دی. د لوګر ځایي چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط خبر ناسم او تبلیغاتي دی. د لوګر د پولیسو ویاند ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته روانه ده او تر دې مهاله یا د ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دی وایي ولسوالۍ له افغان ځواکونو سره ده او دښمن تبلیغاتي جنگ پیل کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند وایي تېره ورځ هم په یاده ولسوالۍ کې هوایي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه سهار ادعا وکړه چې یاده ولسوالۍ سقوط کړی او 50 سرتیري ژوندي نیولي دي. چین کې د افغانستان سفارت افغان کلتوري خونه پرانیسته. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکینګ کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قیام ازادي راډیو ته ویل چې د دې خونې د جوړولو لپاره له 1 کال راهیسې کار روان و. افغان سفیر همداراز ویل چې د دې کلتوري خونې ترڅنګ د افغاني غالیو یو نندارتون د نندارچیانو لپاره پرانیستل شوی دی. د قیام په وینا د افغانستان د کلتوري خونې په پرانیستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په سپینه مړۍ کې وویني. ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او یو شمېر چارواکي تېره شپه له کابله له ولسمشر غني سره واشنګټن ته روان شول. د ولسمشرۍ د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي امریکا ته د ولسمشر د سفر په اړه د افغانستان ملي تلویزیون ته وویل. هغه ژمنې چې په تیرو 2-3 میاشتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشرۍ په اعلامیو کې خپاره شوي زموږ د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د پراختیا بشري مرستو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالي او ډیپلوماټیک ملاتړ د عملي کولو او نهایي کولو په اړه د نظر تبادله کیږي. وسلوالو طالبانو امریکا ته د ولسمشر غني سفر بې ګټې بللی دی. لیدونکو دا د نن ورځ لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه.